السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو ډیره موده پس ستاسو دپاره موږ نوي لیپټاپ راوړی دی 840 G1 دی. دا 4 جنریشن دی، د کې 8 GB ریم دی، 128 SSD ده او بالکل فرش سټاک راغلی موږ سره. او دې پسې موږ سره دی 7240 Core i5 4 جنریشن دی، د کې 8 GB ریم دی، 128 SSD ده. دا هم شته موږ سره، بالکل تاسو ته به ښه قیمت سره میلاویږي. او بیا موږ سره په لو بجټ کې لیپټاپ راغلی دی، اسوس ټچ سکرین، 4 GB ریم، 320 GB هارډ ډیسک دی او بالکل فرش کنډیشن کې دی، جنون چارجر سره دی. دا به تاسو ته میلاویږي صرف او صرف 18000 روپۍ کې. ورپسې موږ سره په کم په لو بجټ کې دی، په 19000 روپۍ کې دی. Core i3 بالکل ریډ کلر دی او کرسټل سکرین دی، ا پلس کنډیشن دی. دا به تاسو دپاره میلاویږي 19000 روپۍ کې، 4 GB ریم، 320 GB هارډ ډیسک سره. بیا موږ سره په پینټیم کې دی، توشیبا کې راغلی دی. دا یو دې کې چې دی 4 GB ریم دی، 320 GB هارډ ډیسک دی او کیمرا ده پکې، وای فای، کرسټل سکرین دی، ا پلس کنډیشن دی. دا یو دا به تاسو ته میلاویږي صرف او صرف 16000 روپۍ کې. بیا موږ سره په Core i5 5 جنریشن کې راغلی دی، په توشیبا کې. دې کې چې دی 8 GB ریم دی، 256 SSD ډرایو دی، ا پلس کنډیشن دی. دا به تاسو ته میلاویږي 34000 روپۍ کې. او بیا موږ سره راغلی دی په فولیو کې. فولیو ډېر زبردست لیپټاپ دی، سلور کلر دی، دا تاسو کتلی شئ. او دې کې چې دی 16 GB ریم دی، 256 SSD ډرایو دی. دا به تاسو ته میلاویږي 40000 روپۍ کې. او بیا موږ سره دی په 7240 خو تاسو ته ما وښودلو، 7480 ماډل دی موږ سره. دا چې دی 8 GB ریم دی، 256 SSD دی، 48000 روپۍ کې به تاسو ته میلاویږي. Core i5 7 جنریشن. نو تاسو وزټ وکئ IT کمپیوټر ورلډ، عباس مارکیټ، نیر ګلاجی پلازا، یونیورسٹی روډ، پېښور. جزاک الله خیره.